درنو لیدونکو السلام علیکم. کورنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. خوست ته د کورنیو چارو د وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د سفر په لړ کې چارسنبالي وزیر د خوست شیخ زاید پوهنتون د طبیعي علومو سیمپوزیم په پرانیست غونډه کې ګډون وکړ. خلیفه صاحب زده کړیالانو ته د علومو په اهمیت خبرې وکړې او ویل چې د تعلیمي بهیر او علومو پرمختګ د ملتونو د پرمختګ بنسټ دی. هغه وویل چې زموږ د بریا راز فکري یووالی و او ځکه خو په بېلابېلو نومونو ونه ویشل شو. په وینا یې دغه راز تعلیمي ادارې هم د هیواد د بقا لپاره وحدت او یووالي ته اړتیا لري. خلیفه صاحب د شیخ زاید پوهنتون له مشرتابه سره د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه او له راغلو رئیسانو او استادانو سره یې 2 میلیونه افغانۍ نغدي مرسته وکړه. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو چارو مرستیال الحاج مولوي عبدالله مختار د یاد وزارت حمایوي لیوا لیدو ته ورغی. ښاغلي مختار د یاد لیوا د بېلابېلو برخو د لیدلو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت د وسایطو د جوړولو د لیدنې پر مهال د یادې ادارې غوره او پر وخت کارونه وستایل او ویل چې د وسایلو ساتنې ته دې لا پاملرنه وشي. هموطن غږ بنسټ د کورنیو چارو وزارت له مشرتابه سره ګډه مشورتي ناسته وکړه. د یاد بنسټ مشر ښاغلي سید نصیر حسیني په خپلو خبرو کې د کورنیو چارو وزارت او ملي پولیسو له بریالي مدیریت مننه وکړه او ویل چې په ټول هیواد کې د لوی خدای جل جلاله په فضل سرتاسري او ډاډمن امنیت خوندي دی او اوس له ستونزو پرته هیوادوال د هیواد هرې برخې ته سفر کولی شي. د کورنیو چارو وزارت د دفتر لوی رئیس الحاج پاسوال مولوي زین الله عابر د یاد بنسټ له راغلو غړو د مننې ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت په استازیتوب دوی ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. د سرپل ولایت امنیه قمندانۍ تروریزم سره د مبارزې پولیسو د یاد ولایت د کوهستانات ولسوالۍ په لرکچن کلي کې 2 عرادي هماوي موټر او 1 هاموي ټیلر چې په یو کور کې ځای پر ځای شوي وو موندلي او ضبط کړي دي. د بغلان امنیه قمندانۍ د زده کړو له ټولۍ څخه 48 تنه منصوبین او مجاهدین د مسلکي عقیدتي او تخنیکي زده کړو وروسته د 2 میاشتو په لړ کې فارغ شول. دا و د دې اونۍ مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په ستر څښتن تعالی جل جلاله مو سپارو.